خیټه مولا دی هغه د پاکستان هغه زوی په برطانیه کې سبق وایي او ما او تا ته چې په منبر کښېني دنیا پاتې ده بله ورځ به مرې د هر څه بند نه پاتې خوب خبرې کوي د انډیا څخه ستا سوداګانې اوړي راوړي ستا زما د افغانستان بر وطن سره باډر بند کړی دی خو موږ نه شرم نه کېږي شیز خو موږ ته ګران میلاویږي ملا صاحب باندې مې یو تنقید کړی دی نن څومره ورځ د ملا صاحب شاګردان راپاڅېږي موږ ته کنځا کوي اوس که په دې جنګ کې په افغانستان په بر وطن کې په کوز وطن کې جماعتونه شهیدان کېږي به قرآن مجیدونه به دا خیر دی دا د اسلام دا کتاب دوی ته په کوزه پښتونخوا کې قرآن نه ښکاري دا ورته یو عام کتاب کاري که په فرانس کې چا قرآن مجید بې حرمتي وکړه یا یې ورته دوی راوځي د فرانس د وزیر اعظم تصویر څیږي بیرغونه په خولې شلوي اسرائیلو له زور ورکوي هر څه هغه ورځ په ورځ تباه کېږي او زمونږ په شانې ځوانان یا په کونړ کې چې کوم ځوانان دي او دا په دلته چې ګراوند کې موجود دي هغه ذهني که زه ووایم چې هغه لګیا دي ذهني هغه سطح خرابېږي ډپریشن کې دي تر څو پورې به دا داسې یو دغه ځوانان دي او پیغلي دي بس موږ ګورو صرف تماشه کوو تاسو څه نظر دی څه کوم داسې نظر دی شته دی څه کول پکار دي زه هو ټولو ته اول سلامونه کوم زما د تقریر داسې چې لکه څه ډېر مال د انګلیش ټکي نه راځي او ټکي غلطېږي نو بخښنه غواړم د اول زه په خپلو خبرو کې ویم خبره اصل کې دلته زمونږه ضمیر مړ دی زمونږه ضمیر د کوزو پښتنو مړ دی که چېرته مونږه وی که نه مونږ ژوندي وی که نه به زمونږ د خاورې نه جنګ کېدی نه به زمونږ خاورې ته جنګ راتلی د انډیا سه باډر نه بندېږي ستاسو سره نن جنګ وشي سبا د باډر کولاوي انډیا سره ته ډېر په سړیتوب خبرې کوي د انډیا سه ستا سوداګانې اوړي راوړي ستا زما د افغانستان بر وطن سره باډر بند کړی دی خو موږ نه شرم نه کېږي شیز خو موږ ته ګران میلاویږي ملا صاحب باندې مې یو تنقید کړی دی نن څومره ورځ د ملا صاحب شاګردان راپاڅېږي موږ ته کنځا کوي موږ په تنقید کوو په اخلاقو کې زه یو انپړه سړی لا علمه سړی ملا ته وایم چې ته د باجوړ د تیرا د وزیرستان په جنګ خبرې نه کوې دا ماته وایي تا مولا لوټ نه دی ورکړی یا کور دی وران شه چې زه مولا لوټ ورکړم نو مولا به انصاف وایي دی چې د منبر ته ختلی او دا ماته وایي چې زما قدر مدار کوه زما چپول کوه زه د پیغمبرانو د اصحابو وارث یم دا دین زه تاسو ته مخکې وړم نو زه به ستا په دغې زه به تاله په دې باندې اوټ در کوم نو ته به زما خیال ساتي ته به ماته دین وې که زه اوټ در نه کړم ته ماته دین نه رارسې ملا که چېرته حق بیان ورکولی نن به دا جنګ نه کېدی ملا دلته شاباسي ورکوي چې پلانه د تکړه شي په ایران او په امریکې امن راولي خو دا ملا د 15 کالو یا د 8 کالو نه په دې منبر ماته په پښتونخوا کې ناستی دی دې ځوان ونه ویل چې زه په دې پښتونخوا کې امن غواړم دی ماته چې زه پسې نیوکه وکړم دی ماته کنځل کوي دی ماته خر او سپی او خنځیر وایي دی ماته په منبر مور خور کنځي دی ماته په منبر باندې د کافر فتوا په ما لګوي ولې ما قرآن ته توهین کړی ما دین ته کړی ما صحابو ته کړی ما پیغمبر ما ته وښیه که نه ما صرف تا ته کړی ته ځان د پیغمبرانو صحابو سره برابر ته حق نشې ویلی تا زه سره برابر کړم ته دومره نشې ویلی چې زه جمع نه ورکوم دلته قتل عام روان دی زه په دې جومات کې مونځ څنګه وکړم زه نه کوم مه کوه جام ته یو ملا دې راپاسي دا شی یاول د ملا نه وران دی که ملا وایي چې زه جمع نه ورکوم دلته بې ګناه خلک مري زناور هم پکې مري جوماتونه هم پکې شهیدان کېږي داسې به عام ولس هم راوځي عام ولس چې راوځي ملا صاحب دا فتوا ولګوي چې او زمونږ آرمي چیف ښه کوي نو چې ښه کوي اوس ورته ګوره بس دغه دلته به مري هلته به مري ته ورته ګوره ملا صرف جنازې کوه خیراتونه اسخاتونه په جب کې اچوه بیا ما ته خلک وایي ته د ملا خلاف یې زه خلاف نه یم دا بل چې د بیان ورکړی اوس دې ووایي که نه اوس دې دا بیان وکړي چې دا جنګ دې نه کوي را دې چې د ملا کسان ملا دې راشي اوس دې دا ووایي که نه چې دا جنګ دې نه کېږي په دې کې د لر او بر پښتانه مري میندې به جړېږي خویندې به کونډېږي بچې به یتیمانان کېږي پلار به بېوسه کېږي کډې به در په دري نن به زما ملا د شاګردانو سره په مدرسه کې پروت دي خلک به ونه خپې زور کوي او دلته به لواګانې پرتي په دې ګرمۍ کې به زما خویندې میندې څوک به یو خوځي څوک به بل خوځي په خیمو کې به بیا ژوند کوي چې زه دا د ملا نوم اخلم دا په بدن عالم زه نر ملا او تکړه ملا ته احترام لرم
خو چې زما مولا د حق خبره نه کوي د مرګ نه یېرېږي نو بیا دې د بل ماته ملګرتیا هم نه کوي بیا دې د بل ژبې ماته نه راوړي بیا دې د بل فتوې دې هم نه راوړي دا دې اوس دلته فتوه جارېږي که نه چې دا ظلم دی دواړه طرف ته مسلمانان مري پښتانه مري دا جنګ دې بند کړی چې یو فتوه دې ورکړي که نه دا نه ورکوي دلته اسلام نشته اوس که په دې جنګ کې په افغانستان په بر وطن کې په کوز وطن کې جماعتونه شهیدان کېږي به قرآن مجیدونه به پکې دا خیر دی دا د اسلام دا کتاب دوی ته په کوزه پښتونخوا کې قرآن نه ښکاري دا ورته یو عام کتاب کاري که په فرانس کې چا قرآن مجید بې حرمتي وکړه یا یې اور ورته که دوی راوځي د فرانس د وزیر اعظم تصویر څه دي بیرغونه په خولې شلی اسرائیلو له زور ورکوي کفارو له زور ورکوي خو دلته د دوی نه دا خپل جنګ نه کېږي دا جهاد او دا جنگونه دوی موږ ته صرف په خبرو کړي دي موږ ته صرف دا وایي چې دنیا پاتې ده او دا بله ورځ به مرې او خپل زوی باندې په سرکاري سکول کې سبق نه وایي په پرایویټ کې به وایي هغه بله ورځ هغه خېټه مولا دی هغه د پاکستان هغه زوی په برطانیه کې سبق وایي او ما او تا ته چې په منبر کښېني دنیا پاتې ده بله ورځ به مرې دا هر څه به نه پاتې دا به موږ نه پاتې او ستا نه به نه پاتې ته به نه مرې که تا ټیکټ راوړی د جنت زما په شیخ ادریس پسې خبرې مه کوه دا د 1000 عالمانو برابر دی دا ټیکټ تشین دی دا زمونږ د صحابهو سره یاره وه چې یا الله موږ ته به په قیامت په ورځ څه کېږي موږ به دوزخ ته ځو که جنت ته به ځو هغو ته پته نه لګېده پیغمبراتو دوی سره د مخکې نه ټیکټونه پراته دي پلانې به جنت ته ځي جنتونه داسې خوار نه دي چې زما د تیرا د باجوړ د سوات او دا څومره اپریشن وشو او کېږي په وزیرستان کې زما بچه جړېږي زما غریب ولس چغه وایي چې یا الله زمونږ اواز څوک اوچت کړي او ته ملا په منبر ناست یې قرآن کو الله که دغه تا ته ښکاري ته به جنت ته لاړ شي که زه دوزخ ته ځم ته به زما نه مخکې ځې تا د دین نه خبر وي د حق نه خبر وي فتوې د جاري کولې چې په تا چا تنقید کوي تا د هغې دپاره فتوه ساتلې خو چې بل مسلمان وي د هغې دپاره تا فتوه نشته دا د هغې دپاره ستا بیا اسلام نشته ستا دپاره د خپل مفتي د خپل عالم د دپاره په منبر کنزل شته خو په دغه منبر زما د غریب ولس اواز نه اوچتېږي ملا والله که جنت رانه وګورې چې څنګه ته فتوې لګیا د نن نه پس زم مولانا ولسمشر یم زم یو ملا یمه که ته حق نشي ویلی زه یې ویلی شم که په ته په دین باندې پوره نه تا صرف ویلی دی په دې غوږ دې اورېدلی دی او په دې دې ایستلی ما چې څه اورېدلي زه په هغې نن ولاړ یم چې حق ته به حق وی په جومات کې به کنځانه کې د چا مخ ته به د سپي او د خنځیر مخ نه وی زه نن هغې باندې ولاړ یم او ته پې نه ولاړ مولا نو په ما او تا کې دا فرق دی زه یو عام ولس یم زه حق ویم او ته نه وی تا نشي وجلی کم مولا به وژني تاسو خو چې د مولانا دپاره روځئ بیا هم په سر کپن تړلی د هغه دپاره ځان وژنئ د هغه دپاره تاسو په اسلام آباد کې د هر څه په بل اړول خو د دې دپاره نه روځئ صرف تاسو موږ ته په ختم نبوت او په دې باندې راوځئ وایي دې باندې موږ کانفرنس کوو دا کوو هغه کوو ټیک ده دا د اسلام یو اخم دی خو دغلته چې د قرآن مجید شهید کېږي دا د الله کلام دی موږ په دې ایمان راوړی د دې دپاره ولې نه راوځئ ته چې د فرانس دپاره راوځې چې ګستاخي کوي او د پښتونخوا جوماتونه ورانېږي قرآن مجیدونه شهیدان کېږي د دې دپاره نه راوځې زه تا ته کم جومات یاد کم کومه خبره درته وکم تا ته نه ښکاري یا الله په قهر عذاب اخته که دې ته وګورئ دا قرآن پاک دی دې کې موږ سبق وایو تاسو یې پکې وایئ تاسو راته ویلي چې په قرآن باندې نو کمپرومایز په انګلیس کې درته ویم چې په دې به سر ورکوو ځان به پې ورکوو کم دی ستا سر کم دی ستا هغه ایمان کم دی ستا هغه جذبه کم دی ستا هغه دین کم دی ستا هغه خبرې چې تا ما ته کړي دي تا ما ته ویلي دي چې په دې دین کې بلکل چې یو سړی ستا په دین ستا جومات رانئ ته به هغه نه پرېږدي ستا قرآن ته څوک بېعزتي کوي ته به په هغه د خپل سر شیندي نن ته یې نه شیندي نن مولا ته ناست دی ستا د سترګو وړاندې زما جوماتونه ورانېږي زما مسلمان مري زما پښتون مري زما خویندې بېعزته کېږي زما په پښتونخوا اور بلیږي ته وایې زه نشم ویلی وی ولې زما سر ته خطره ده نو مولا چې سر ته د خطره ده د بل تعریف ولې کې زه په تا تنقید کوم ته کنځل ولې کې ته ما کافر کې ولې ته زما سپکاوی ولې کې ته ما ته وضاحت راکړه زه نن تا نه وضاحت غواړم مولا نن ته ماله تا ته ما صرف دومره وویللې چې راروانه جمعه ته په تیرا په وزیرستان وغږېږه چې دا ډرون حمله شوي تا ما ته کنځل وکړه تا زما خور مور وکنځله تا زما سپکاوی وکړو تا ما ته ردې بدې وویلې ما هغه کمنټسونه زه تا ته ښیم دلته مړه عثمان صاحب قسم په خدای د جومات عالمانو ما ته کنځا وکړه ما یې ډېر نیکولا وکړه په منبر ناست یو ما ته یې کنځا وکړه
زما ګناه دا ده چې ما په تا تنقید کړی، ما تا ته خور مور نه ده کنځلي، ما تا ته سپی د اوس ډله نه دی ویلې، ما تا ته وویل چې عالم صاحب ملا صاحب غوږ ته مې موبایل ونیو چې ته د روانه جمعه په دې خوار غریب ولس خبرې وکړه، په دې پښتون ولس یې وکړه، تا ما ته کنځا وکړه، تا ما ته خور مور وکنځله، نو زه به ستا نه څه زده کوم؟ عالم صاحب کو ستا دین بدل او زما بدل ما ته ووایه، ما خو چې تا نه څه زده کړي په دې کې خو تا اورېدلي وو چې ته به چا ته به تا ته به څوک خور مور کنځي، ته به یې ورته نه کنځي، ته به یې خدای ته پرېږدي، ته به اسلام په انتخاب کې. زموږ پیغمبرانو سختې تېرې کړي، په هغو به خلکو د کاڼو ګزارونه وکړل، په پاڼو کې به وینې روانې وي، هغو به ویل یا الله دوی ته هدایت وکړي، یا الله مسلمانان کې. نن ته رالګې یو مسلمان یو پښتون ستا ورور نن په تا تنقید کوي په اخلاقو کې، او ته رالګې هغه ته کنځا کوې، ته په منبر ناست دی، ستا شاګردان دي، ستا کتونکي دي، ستا مینوال دي، ستا نه څه زده کوي؟ دا زده کوي چې ته به چاته کنځل کې، ته به د تنقید په بدله کې کنځل خور مور خلکو ته کنځي، دا ستا دین دی. دا ته ماته ښې که ته ماته په منبر دا خبرې کوې زه یې نه اورم، ماته مه کښېنه چې ته په خپله په یو شي عمل نه کوې. او یا کاله ستا نه ما دا خبرې واورېدې، او یا کاله تا ماته هم د جهاد خبرې وکړې، هم د دین دې وکړې، هم د مور او پلار د عزت، هم د مشرانو د عزت، هم د تنقید دفاع، هر څه تا ماته وویلي. نن په هغه خبرو ته نه ودرېږي، نن هغه خبرې دې ته خلاف ځي، نن د انسان مخ ته د خنزیر د سپي د دله د اوس خنزیر مور خور کنځه، لکه دا ځینې خبرې ستا څه خوند کوي. ته په منبر ناسته کې، ته شاګردان لري، ته یو نوم لري، ته ځان تعلیم وې، ستا کتونکي دي، ته به دا کوې. زه به په تا تنقید کوم، زه یو لاعلمه سړی د دین نه خبر تا ته په سوال مینت ویم چې عالم صاحب خدای ته وګوره، خدای ته وګوره، دا فتوې مه ورکوه، لاړ شه قلار شه د دې نه په دې تیرا